اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر بشک دغه منځ دا بتا نارواو کارونو نه بی حیاو کارونو نه بداته منکای نو دا دومره لویه فائدہ منځ کې. خو اوس دغه دی کې یو سوال دا پیدا ویږي چیرې مونږ او تاسو خو دغه ګورو چې مو تاسو منځونه الحمدلله کوو، مونږ پښتانه د ښه پابندي سره منځ کوي، بیا پنجاب طرف ته لاړ شه د منځونو غم او فکر نشته، خو پښتانه د ښه پابندي سره منځ کوي. خو بیا د دې کې دغه سوال پیدا ویږي چیرې مونږ منځونه هم کوو، الله فرمایي چې دا به تاسو ناروا او کارونو نه مانی کوي، نو مونږ خو ګورو چې دلته به حاجي صاحب منځ وکي اور بهر به اوزي بیا به غیبتونو کې لګیا وي، یو سړی به منځ وکي هغه به بیا بد نظری کې لګیا وي، یو سړی به منځ وکي هغه به بیا جنگونو کې مبتلا وي، چغلخوري کې به لګیا وي، دغه نورو ګناهونو کې مبتلا وي، یو سړی به منځ کوي جمعه کې به یوې ګناه کې لګیا وي. نو اوس سوال دا پیدا ویږي چې دا ولې الله خو فرمایي چې دغه منځ ناروا او کارونو نه منع کوي، اور مونږ خو ګورو چې دغه سړی منځ سراسره د منځ پابند هم دی بیا هم ناروا او کارونو کې لګیا دی. نو دي دوا جواب دي، یو جواب غلط دی اور یو جواب صحیح دی. غلط جواب دا دی چې الله به دروغ یلی وي، نعوذ بالله، خو الله تعالی خو دروغ نه وي، الله کومه خبره کوي هغه رښتیا کوي، د الله خبره حق اور سچه خبره ده. دویم جواب دا دی چې دغه منځ هغه منځ بنوي چې کوم منځ تابع حیا او کارونو نه منع کی. ګوره هر یو شی ولا یو حقیقت وي اور یو د هغه ولا ظاهری صورت وي، اور نتیجه څه مرتبه کیږي هغه په حقیقت باندې مرتبه کیږي، په صورت باندې نه مرتبه کیږي. لکه مثال اوس یو گاډی دی، دغه گاډی یو ظاهری صورت دی اور دغه گاډی یو حقیقت دی. ظاهری صورت دا دی چې ته پلاستیک نه یو گاډی جوړ کی یا ته یو کاغذ باندې گاډی جوړ کی، نو دا هم د گاډی ولا یو صورت خو دی کنه، تا ته کتل شي دغه گاډی دی، ماغه شانتي دروازې ورکی جوړې دي او مکه شانتي ټیرونه جوړ دي، خود دغه گاډی څه کمی فائدې د پاره جوړ دی چې دغه گاډی کې تصورلی وکي، دغه گاډی کې ته سامان کېږدې یو ځای نه بل ځای ته یو سي، تا ته دغه فائدہ دغه صورت نه درکې. خطا سوچو کتلې وی کاغذ باندې گاډی جوړ کړي وي اور بیا ور باندې سور شوی پیښور ته رسولې وي، پیښور ته رسي نه رسي، دغه ظاهری صورت دی. یو د گاډی دغه حقیقت دی چې ته حقیقت کې تا مخ ته گاډی ولاړ وي اور هغه گاډی کې ته کینې ورکه سور شي او تا کوهاټ ته پیښور ته ورسي. نو اندرنګ دغه منځ هم دی، یو د منځ حقیقت دی او یو د منځ ولا صورت دی.